انگلیس قدیمی و امریکای امروزه میآید در بین مسلمان ها نفاق ایجاد بکنه و یک برادر بر علیه دیگه برادر استخدام بکنه. ما به نظر امین صاحب ډیره بخښنه غواړم، طالبان دا ادعا لري چې د کابل اداره خپلواکه نه ده، خودمختاره نه ده، نو په دغه لحاظ باندې هغوی د کابل ادارې سره له خبرو کولو ډډه کوي. بل د بندیانو خوشي کول یو شرط ده، که چېرته بندیان خوشي نشي د کابل د نظام چارواکي به همداسې وژل کېږي، دلته به جګړه توده روانه وي. 14 میاشتې وروسته که چېرته امریکان له افغانستان نه وځي، لازمي په معاهدې کې لیکل سوي دي، که نه وځي طالبان به بیرته له امریکانو سره په جګړه بوختېږي. دا جګړه بیا کوم خواته ځي؟ ته د کابل ادارې کې دا توان او دا قوت ویني چې هغه د طالبانو په مقابل کې جګړه په مخ یوسي؟ آیا د کابل اداره دومره اقتصادي توان لري؟ کابل اداره یو له هغې ادارو نه ده چې هغه رشوت، غصب، خیانت دا پکې اوج ته رسېدلی. ښه مثال یې موږ د کورونا وایرس په مقابل کې د دې 4.5 کیلو غنم یادولی سو. دوی د دې ملت په هیڅ درد باندې دوی رحم نه لري، اصلا د دوی کورنۍ په خارج کې دي، دوی د افغانستان له هغه حالاتو نه دي خبر چې کوم د افغانستان ولسو سره مخ ده. موږ ته صلح اوليت لري. دغه خلک چې په بندیخانو کې دي اکثریت دوی 7 کاله 8 کاله 10 کاله قیدونه تیر کړي. دوی د راخوشي سي چې تر هغو موږ بین الافغاني مذاکرات ته لاړ سو. طالبان په خپل خبرو کې ثابت قدمه دي. کومه معاهده چې له امریکایانو سره سوې ده، د اوربان تړون سوی، هغه تړونونو کې ټول طالبان هغه خپل کوم تعهدات چې له امریکایانو سره کړي په خپل تعهداتو کې صادقه پاتې سوي. که چېرته داسې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او طالبان د کابل له ادارې سره کوم تعهد ته رسېږي، انشاءالله زه وایم چې هغوی به له خپل تعهده وانه وړي. نو دوی داسې اندازه موږ ته لګېږي چې په صلح یا په اوربان کې د کابل د ادارې تاوان ده. دوی بیا غلا نسي کولی، دوی بیا چور نسي کولی، دوی ته په میلیاردونو ډالر چې راځي هغه نسي وهلی. د دوی بچي په اروپا کې سبق وایي، لیکن یو عسکر کور د بیګا ډوډۍ نه لري. درست است آقا، ما فرموده شما دقیق است، ما گپای شما را شنیدم دیدم، اما موضوع در کجاست؟ ما میایم در زمانی که ما با خارجی ها یعنی با کفار یعنی با امریکایی ها صلح میکنیم. ما چرا نمیخوایم که با حکومتی که شما او را میگین که دست نشانده است و اونا اجنبی هستن، وقتی که امریکا خودش اجنبی باشه. آقای امین د ما خبره تا وانه خیستله. کابل طالبان وایي د کابل اداره بلواکه او بېواکه د خپل اختیار نه لري. څه چې امریکان ورته وایي د امریکانو په اشاره مخ ته ځي. درست است، خیر ببینید، درست است، خداوند تو را خیر بده از این گپت. درست است، هر رژیمایی که آمده وابسته به یک کشور خود. زمانی که اینا آمدن از ابتدا مجاهدین در افغانستان آمد توسط همون حکومت پاکستان و توسط کسایی آمد که امروز ادامه داره، ما شما ببینیم. بالاخره آقای غنی که آمد درست ما نمیگیم که امریکایا کمک نمیکنن. درست است که امریکایا کمک میکنن. امین صاحب طالبان وایي چې آقای غنی دست نشانده امریکا و یک جاسوس امریکاست و هیچ اختیاری در اداره کابل نداره. خوب مثال شما حکومت دو سره کابل را و نشاندهی میکند که اگر آقای غنی اختیار می داشت، صلاحیت آن را می داشت، چرا باز حکومت 50-50 دوباره با آن معاهده صورت میگیره و آن قریب باز ما یک حکومت دو رئیس جمهور شاید خواه بودیم به اینی سویه که باشه آقای غنی یک جاسوس امریکا تلقی میشه و هیچ رحم و کرم به سربازای افغانی نداره. روزانه مردمی که گپ از سخن سربازان افغانستان میزنه به هلاکت میرسه از طرف طالبا. این خون خرابات تا چی وقت ادامه خواهد یافت؟ خوب بهتر نیست که آقای غنی استعفا بده و در پالوی پسر و دختر خود در امریکا خانه نشین شود، چون عمرش هم تقاضایی را نداره که حل مشکلات فراوان افغانستان را رهبری کنند. او مبتلا به یک مرض کنسر است و حالا معلومات را که ما داریم معلوماتی است که او به مرض کرونا آموخته شده و فعلا 90% روده او پلاستیک از پایپ او تیر شده. چطور یک آدم نیمه میتونه که از این قدر مشکلات عمیق افغانستان جلوگیری کنه؟ ببینین آقای
مبین خان که شما گپای را میزنین، ببینین اگر آقای غنی در روز امروز رئیس جمهور است، اگر فرض مثال اینا را شما وصول میکنین، خودتان هم منوز حاضر نیستین. بله بله، بسیار تشکر. لیوال صاحب مهربانی وکړئ د ورور په خبرو کې د کڅ منوز حاضر نشدین. آقای غنی زمانی که حکومت بگیره تسلیم کنه، خیلی مهربانی بیاین یک جای شوید، شما خودتان بیاین که حکومت تسلیمتان کنه، بیاین حکومت بگیرین. در غیر از نه، طالبا ادعا داره که ما حکومت به خیرات و زکات نمیگیریم، به زور میگیریم. 18 سال قربانی دادیم در مقابل که امریکا را از افغانستان خارج کنیم. وقتی امریکا از افغانستان بره، حکومت خود به خود زیر تسلط طالبان میاد. خیر ببینید، تو را خدا خیر بده. ما امروز قوای مسلح افغانستان نامادی هر نوع نبرده، هر اون کسی که سر بالا کنه ما اونا را دیگر نمیگذاریم که در مقابل ما بجنگه. هر کسی که باشه، اگر امریکا باشه، اگر طالب باشه. آقای امین عمیق استعداد را که شما میگین که ما سرکوب میکنیم، واسه و طاقتی را دارن، به صدها نیروهای امنیتی روزانه تسلیم طالبان میشه و سلاح خود به نزد طالبان میاندازن. شما باور و یقین را به حکومت فرسوده کابل دارین که ما بعد از صبح امریکا از افغانستان بره، حکومت مثل حکومت دکتر نجیب واره در چوک اریانا دار آغخته خواهد شد یا نه؟ گوش کنه، هر آن چیزی که از جانب پروردگار است. ای که دکتر نجیب به دار آغخته شده بود، الله وقت زمانش مقرر کرده بود و چیزی را که خداوند بزرگ. آقای امین رای حل چی است که اگر زندانیا آزاد نشوه ما نمیتونیم که داخل پروسه مذاکرات بین الافغانی شویم؟ نمیشه تا زمانی که اگر ما 5000 طالب رها میکنیم، در صفوف باز میره داخل صفوف طالبان میشه، در مقابل ما میجنگن اینا. ما به آقای امین میتونی یک دو دقیقه به پشتو صحبت کنی؟ شنونده ها همش تقاضا داره که آقای امین با پشتو یا روز در این خبر کول نه اوه تاسو هم خبره به وکای، موږ هم خبره به وکړو، موږ هم فارسی به زده کو، تاسو هم به فارسی زده کوئ، موږ هم دا توان لرو لکه چې لږ پښتو به ووایو. دا طالبان دي هغه د خدای کار دي، هغه خدای چې هغه کار وغواړي هماغه کار کېږي انشاءالله. توکل په خدای دي. طالبان که غواړي چې زموږ د افغانستان سره یو ځای یو ودي، په راشي د افغانستان د اشرف غني سره خبرې به وکړي. ډېره مننه. آقای فهیم اگر لطفا درباره نیروهای اشغالگر امریکایی نظرتان بگن. نیروهای اشغالگر امریکایی حامی ازی هستند که باشه در افغانستان یا حامی اخراج آنها از افغانستان هستند؟ خب تشکر آقای مبین، زنده و سلامت باشین. ما خواهان ازی هستیم که هر چیز در افغانستان بیاید. اگر شما میخواین که صلح در افغانستان بیاری، نه صلح افغانستان نه، شما حامی اخراج نیروهای امریکایی از افغانستان هستین یا خیر؟ ما در صورت که منافع مردم افغانستان، منافع ملی مردم افغانستان تضمین داده شود و نیروهای خارجی از اینجا میبراید، تا زمانی که یعنی شما حامی نیروهای امریکایی هستین در افغانستان که وا مستقر باشن. خب باز از این معلوم میشه که شما بسیار محب وطن هستین آقای امین. بله بسیار. لیوال صاحب مهربانی وکړه لطفا آقای امین یک دو سه دقیقه با آقای لیوال صاحب. از زمان ظاهر شاه مسای منصب هستم، افسر امین جا باشن همراه ما. آقای لیوال صاحب با پشتو کمی صحبت کنه، مهمانای دیگر هم منتظر است. مهربانی وکړه لیوال صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبین صاحب تاسو ته کانفرنس یا سټوډیو کې ګډون کوونکو ته اندازان ټولو لیدونکو ته نیکي هیلې وړاندې کوم او الله تعالی دې وکړي ټول خوښ او خوشحاله اوسېږي. یقیني ډېره خوندوره او ډېره جالبه موضوع مې انتخاب کړې ده چې ځکه دا مظلومه زندانیان اکاډمیک زندانیان دي، حکومت او د کابل د ادارې ډېر مظلوم دي، اسیران دي. هغه چلند باید ورسره وشي چې ذهني کرامت یې غاړې
اسلامي تعین شوي دي. خو متاسفانه نن موږ او تاسو چې د موږ له زندانیانو نه ابزاري استفاده کېږي. د کابل اداره غواړي له دې نه د خپل ګټه او د باریک وخت نه ګټه پورته کړي. امریکا باندې غیر مستقیم فشار راوړی. ګواکې داسې که دلته لاندې دغه موضوع تشریح کړم دا چې دلته امریکا ولې دلته دوه ګونی سیاست چلوي. اکثر د خلکو په ذهن کې دا خبره چلیږي چې ګواکې د کابل اداره خپلواکه ده یا دومره صلاحیت لري چې د طالبانو زنداني نظام سره نیولي دي او دوی دومره ظرفیت لري چې دا کار د امریکا په مقابل کې وکړي. امریکا دې ته قانع کړي چې د دوی خبره ومني. خو هیوادوالو خبره دا شی نه ده. امریکا دلته دوه ګونی سیاست چلوي. هغه دا چې دلته د موږ بریدون نه ویره لري او دوی وتلو کې ډېر جدي دي او غواړي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي له دې خطرناکې او زبرځواکې او سوپرځواکې خاورې نه د خپل سرتیري وباسي. نو دلته مجبوره ده د موږ هغه سرې کرښې چې د موږ زندانیان دي دا ومني او د موږ زندانیان مجبوره دي خوشي کړي. له بلې خوا له دې هم ویره لري که په دې حساس وخت کې د کابل ادارې دغه وړه غوښتنه ونه مني شاید یو څه سرخوږی ورته جوړ کړي. ګواکې دا چې بعضې مشکلاتونه ورته جوړ کړي په وتلو کې دوی لکه دغه د دوی محافظت کړۍ به پرې تنګه کړي او د شاید داسې بعضې کړیو سوء استفاده وکړي د امریکایانو محافظت ونیسي. نو له دې لپاره کابل ادارې ته هم لږ مجبوریت ورکړی چې ګواکې موږ تاسې په رسمیت منو یا دا تاسې ته هویت درکوو چې تاسې هم یو اداره هستئ یو نظام هستئ دا کار چې کوو د تاسې په خوښه کوو. امریکا د خپل په نفاق او په دوه ګوني سیاست کې نړۍ کې شهرت لري چې دوی هیڅ چاته اعتقاد او اعتماد او انډیوالۍ نه لري او کابل ادارې نه ابزاري استفاده کړي. نو دوی کوشش کوي دا د موږ د زندانیانو نه د خپل په ګټه استفاده وکړي او کابل ادارې کله کله چې راغله ده چې موږ د تاسې خبره منو هغه دا خبره ده چې طالبان دې ته قانع کړو مخکې له بین الافغاني غونډې کنفرانس وسي. د مخکې له بین الافغاني غونډې زندانیان نه خوشي کوو. د دې لپاره طالبان مجبوره سي اوربند وکړي. اوربند کې د ټولو افغانانو ګټه ده خو دومره زیاته ګټه چې کابل ادارې ته ده بل هېڅ چاته نشته. په اوربند کې دوی لومړی دغه ښودنه کوي که نه چې موږ مستقله وو. یعنې ګواکې دا چې موږ طالبانو باندې فشار راوړی سو نه وی هغه وخت کې نه وی چې دا فشار امریکا راوړ. دوی وایي چې دا فشار مو په طالبانو راوړو طالبان مو دې ته مجبوره کړل چې اوربند وکړي. له اوربند وروسته دوی به دغه د خپل هغه انځور سوي جوړې سوي چیرې د بین الافغاني غونډې ته تعین کړي. په بین الافغاني غونډې کې به یوازې د کابل د ادارې له حقوقو دفاع کیږي. دلته به د افغان ولس هیلې د افغان ولس غوښتنې هیڅ مطرح نه وي. نو په همدغه اساس دوی ډېر ټینګار لري چې دغه زندانیان خوشي نه شي او د زندانیانو له خوشي کېدلو مخکې اوربند وسي. د اوربند نه دوی ځان ته ابزاري استفاده وکړي. نو دلته به د ګډونوالو او دلته د کنفرانس کې دوی سره لرو به دوی ته به جواب ورکوو. جنرال صاحب محترم مننه. دغه ورور چې په انګلیسي نوم یې د تا نه لاندې دا څه نومېږي؟ بابر احمد سردار صاحب مایک د خلاص که مهرباني وکړه ښه راغلاست درته وایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غږ مې اوري تاسو؟ هو غږ دې اورو مهرباني وکړه. وعلیکم السلام. د کاري صاحب مې په حقیقت کې سره زما په شمول د ډېر خلکو ډېر یادېږي چې بیا د مبارک اواز واورو او د موضوع په باره کې انشاءالله ډېرې خبرې لرم. د موضوع په باره کې زه د یو ځوان په حیث هغه ځوان په حیث چې په اصطلاح نړۍ چې دوی وایي نړۍ یې کتلې ده یا په سیاسي سکتور باندې پوه دی یا په امنیتي سکتور باندې پوه دی یا په امنیتي کنفرانسو کې باندې د معنا برخه اخلي په هغه باندې پوه دی. هغه په اصطلاح کولی شم زه وایم چې زه نو زه به خپل نظر شیر کوم د افغانستان د ولس سره. د بندیانو پورې به راشو. اول به د بندیانو د دې خوارانو یعنې د دې دپاره چې موږ څه په نظر کې لرو د دې دپاره باید دوه کوچني ټکي ووایم چې دا ډېر مهم دي. سترګې ډېرې مهمې دي. یو د سر سترګې یو د زړه سترګې. نو که د چا د زړه سترګې او د سر سترګې دا دواړه سره یو وه یعنې شریعت یې د طریقت سره برابر و او طریقت یې د شریعت سره یو ځای برابر و سینه و ملا وه
نو هغه دستي باید په حقیقت باندې پوه سي ولې حقیقت داسې شی نه دی چې پټ سي هغه داسې شی دی چې زړه یې مني کې کله ونه مني زړه یې مني نو بیا راځو د بندیانو په باره کې دلته ډېره سخته ویره پرته ده په ټوله د دې یعنې په حکومت کې یا د کابل په اداره کې ویره پرته ده چې کوم بندیان ایله کړل دا به وسي هغه به وسي نو د دې ویره پر ځای ده په دې پر ځای ده چې دې فتنه ډېره کړې ده بیره خونار بیره څوک بیریږي هغه څوک بیریږي چې غلط کار یې ډېر کړي او هغه څوک نه بیریږي چې ښه یې کړي نو که دوی بیره ونه لري نو خو ظالمه لکه امیر المؤمنین چې عفه یې وکړله نو خو ځای پر ځای ګرد علاقه حسن نیت به دې ټولو ته معلوم سي ولې افغانستان خو چې دی موږ بیخي په ټوله نړۍ کې وګرځېدلو یعنې په دغه در حالت کې په دغه ټک ټوک حالت کې چې هره ورځ زموږ د کور خلک پکښې شهیدان سوله په دې نامه او په هغه نامه یا په بمباري کې اکثره یا په چیش کې د هغه سربیره دغه سکون روحي چې په افغانستان کې موږ پیدا کوای سو دا بل هیڅ جغرافیه کې سړی نشي پیدا کولی نو که ستا حسن نیت د افغانستان د پاره یي نو افغانستان تم پوهېږم زم پوهېږم چې دلته ډېرې امپراتوري راغلي دي نومان یې نه اخلم ځکه دغه سپین بیرغ دفاع چې ما په دغه کالو په دغه شکل په دغه ظاهر کې ما کړی دي د ډېرو خبرو د ډېرو انتقادو زه لاندې سوی یم حتی په سیاسي کنفرانسو کې د یهودو پروفیسوران چې د تل اویو د اسرائیل څخه راغلي وو د هغه سره زه په خبرو شولم تاسې غلط یاست په دې غلط یاست چې تاسې نیت نه دی سم تاسې دا انسانان که تاسې وایي انسانان خو دې خبرو ته زه نه راځم بندیان موضوع ته راځم ځکه خبرې ډېر دي کلام یې اخواته او دې خواته زه غواړم فوکس یعنې نظر مې پر یو شي باندې نو بندیان که ته حسن نیت لرې ګرده یو ځای علاقه حسن نیت په ستا به معلوم سي د دې د به معلوم دی که تاسې وایاست چې یهودو وهابیانو سلفیان جوړ کړي دي دغه ډلې جوړې کړي دي د داسې دي د دغه خبرو دپاره چې ډېرې غټه فلسفي ده د دې دپاره به زه یو لنډ جواب ورکړم لنډ جواب دا دی چې ته دلته ما سره ډېر خلکو وویل چې طالبان باید موږ ګرده ختم کړو ریشه یې ختمه کړو چې باره موږ افغانستان جوړ کړو زه دلته یو جواب وختي مې ورکړی دی اوس بیا ورته وایم چې اوروره دغه شتې طالب ولې ته ورته دې دروازه ور وټکوه چې دا ستا د اکا زوی ستا د ماما زوی ستا رشته دار راخیږي که نه راخیږي دی خو د مریخ نه دي راغلي د سپوږمۍ نه د بل سایرې سره راغلي دا هغه ملک دغه ځای دی دغه ملک خوا بدیږي او دلته یوازې اسلامي ملک دی او اسلامي نظام دلته چلیږي ولې چلیږي ځکه خلک یې ګرده مسلمانان دي ګرده د اسلام تابعین دي د اسلام ماسیوا دلته هېڅوک هېڅ شی نه مني زه په اصطلاح ټوله نړۍ ګرځېدلی سړی ما دا ولیدل چې اجازه است برای مخالفینتان هم وقت بدین ما په نړۍ کې ولیدل چې بله لطفا اگر با پشتو صحبت کنین خوب است باز ما زبانم فارسی است و پشتو صحبت نمیتونم یک چیز میخواستم به صفت یکی از هموطنای شما این نفر بالا تا بال صحبتش خلاص نشده باش که او صحبت خود مخالف دیدگاهتان باشم بیادر که سخنانی او بیادر دیگه صحبت کنیم مهرباني وکړه ورور ډېره مننه خیر اوسې خدای دې خیر درکړي نو دلته دغه یا چې د کابل اداره یا ځان ته حکومت چې وایي یا د طالب دغه دواړه ورونه دي د دې مابینځ کې ډېر غټ واټن ډېره غټه فاصله پرته ده په دې فاصله د داسې نه ده چې دا فاصله د اسمانه راتاسو دې سره فاصله پیدا شوه دا فاصله باندې تریلیونونو میلیونونو او بیلیونونو ډالر مصرف شوي دي غټ پروفیسوران د نړۍ کښېنستلي دي ذهني فزیکي انوایرمنټلی په هر رقم چې کولی سي مذهبي حتی دوی د شیاطینو څخه استفاده کوي چې راسي حتی د رئیس جمهور خوب تیر واستي چې دی ماښام خوب ویني سهار هغه رقم دی عکس العمل اجرا کوي نړۍ اوس د اخر زمانو څخه یو زمانه تیز باید په دې سر خلاص کړي د ټوله د فتنې ډېرې دي دلته چې بین الافغاني مذاکرات وسي ته ما وینې زه تا وینم زما زړه ته وینې زما ستا زړه زه وینم نو دلته پردې پورته سي چې پردې پورته سي نو خو بلا سوله ده نو خو خیر او خیرات دی بالا ټول ارمانونه به پوره شي ډېره مننه وروره دغلته دا نورو کسانو ته وخت ورکوو ته موږ سره اوسه تر څو پورې دغه بل ورور نوم لیوال صاحب د تا هغه خو بند ده مهرباني وکړه وروره نوم دې په انګلیسي لیکلی مکمل زه انګلیسي کې
احمد فرید فروتان برادر شما مهربانی بکنید. احمد فرید فروتان برادر. احمد فرید فروتان. آقای مولوی صاحب، ما چند سوال پرسش از شما دارم و بعد دیدگاه خود نسبت به عقیده شما، ای که از آدرس اسلام در افغانستان جرایم ضد بشری را مرتکب میشین، میخوایم از این دریچه‌تان شریک بسازم، ببینیم چقدر توانایی تحمل شنیدنش دارین. بفرمایید برادر، بفرمایید. البته تحمل ما از تحمل رسانه های مزدور کابل 100 چند زیاد است، چون ما شما را با من حیث یک مهمان تحمل میکنیم. برداشت ما در په دغه کلمې سره د تاسو کابل نظام مزدور چارواکو د 250 ملکونو هیوادونو باوجود د طالبانو د ویان یوه خبره تر اوسه په میډیا باندې چا نه ده کړې. مهرباني وکړه. شما به یک چیز خوب اشاره کردین، نظام و اداره کابل اجیر و مزدور خطاب کردین. از نظر ما هم نظام کابل یک نظام فاسد است، یک آدم نوکر شاشجای نظام کابل که ما صحبت میکنیم بیادر، در نظام کابل همه اقوامی که در این نظام است همه ما فاسد میگیم، غلام و نوکر خطاب میکنیم. حالا اجازه بدین که ما میخواستم کمک وضاحت. بفرمایید برادر. مبین صاحب صدایتان نیست بیادر، صدایتان قطع شد، نمیفهم. زنگ برات آمد چطور؟ مهربانی کو دوباره. زنگ آمد، صدایت قطع شد، دوباره بیا استودیو را ترک کو، دوباره باز بیا که من واتساپ یا مسنجر تا دیلیت کو که باز زنگ بیا آواز قطع میشه. دوباره بیا ما شما را میگیریم. خدابل رور مهربانی وکړه خپل نظر دی وای، په انګلیسي نوم ولیکئ، په پښتو باندې ښه په نره باندې ولیکئ وروره چې زه هم پرې پوه شم تاسو. حبیب خان وروره، حبیب خان وروره خپل وخت لرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله. محترم لیوال صاحب ته او درون او قدرمن ستر جنرال مبین صاحب ته دواړو ته نیکې هیله او سلامونه. علیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه. یو شعر به درته ووایم، وایي چې د بل چا به خوښېږي تورې زلفې امیلونه، فطرت زما شملې او شخ بریتونه خوښوي. زه مبین فروتان صاحب شما یک دقیقه انتظار بکشین، برادر ما صحبت میکنه، انشاءالله به شما وقت بدیم. محترم لیوال صاحب جنرال صاحب مبینه، زه یو فوټبالر یم چې د ملي ټیم لوبغاړی پاتې شوی یم د فوټبال. ستاسو او د لیوال صاحب چې کوم نظر دی، دې نظر سره چې څوک مخالفت لري د هغوی په سوچ کې به مطلب خرابتیا وي، په ذهن کې به خرابتیا وي. مطلب دا دی د هغوی په سوچ کې سړی خبرې نشي کولی چې دی څنګه ځان ته یو ایمانداره سړی ځان ته وایي، یو مسلمان ځان ته څه وایي، یو هیوادپال ځان ته څنګه وایي. سړی په دې کې حیران شي دا څنګه مخلوق دی. یو سړی باید لږ سوچ وکوي، یو خپل فکر، یو مفکوره ځان دپاره، یو شجره نسب وروستو هم سړی سوچ وکوي چې دا څه قسم حالات دي او د وروستو د روس او د چنګیز او د انګریزانو د مکمل معلومات یو هغه چې سړی ځان ته وکوي، بیا هر یو انسان ته خپله معلومات کیږي. زه به حیث د یو فوټبالر چې زه یو فوټبال لوبغاړی پاتې شوی یم، زه ستاسو د دواړو هم نظره یم. ستاسو د دواړو هم نظري ته زما سلام دی او بیا هم سلام دی، بیا هم سلام دی. او زه اکثر ستاسو دغه لایف پروګرام چې دی ما قضا کړی نه دی جنرال صاحب محترم، بالکل نه دی قضا کړی. ستا او د قاري صاحب او د لیوال صاحب چې کله کله شخصي خپل پروګرام لایف چلوي هغه هم ما نه دی قضا کړی. خو ما ډېر هڅه کړې ده چې یو سلام اسه د فخري انداز باندې سړي ته یو د هغه دپاره یو اعزاز وي. ستاسو په لایف کې یو سړی سلام در واچوي د ستاسو محترم حضور ته، مطلب خوشحاله شو چې تاسو ما ته وخت راکړه. او ستاسو مطلب د لایف روژه هم روانه ده، د روژه په باره کې هم موږ ته یو معلومات راکړئ چې ستاسو د روژې په لایف کې به تاسو څنګه پروګرام وي. دا لایفونه به وي که د روژې په مبارکې میاشتې په هغه باندې، ځکه شپې ختمونه هم وي، تراویح هم وي. نو یا مختص وخت به بیا ورته ټاکو انشاءالله، ځکه نور مخکې کلونو کې موږ په روژه کې لایفونه نه دي کړي، خو د حالاتو د وطن د تقاضا مطابق انشاءالله دې روژه کې برنامه لرو
چې پیشلمي نه به 2 ساعته مخکې یا به متصل پیشلمي نه د سهار تر مانځه پورې. بیا د موږ شایقین دي د لایف چې دي هغه مختلفو هیوادو کې دي، نو موږ نشو کولی چې د هر هیواد مطابق دی همغه هغه وکړو، خو کوشش به کوو چې داسې یو وخت وټاکو چې ټول افغانان موږ سره په دې برنامه کې ګډون وکړي. که هغه له روژه ماتې نه مخکې شي، مازدیګر ټیم کې وشو، غرمې ټیم کې، هر ټیم کې چې وځو تر هغو پورې چې هیوادوال د موږ له خبرو نه او خپل نظرونه موږ سره شریک کړای سي. نو په هغه باندې بیا مشوره قاري صاحب سعید خوستي سره کوو انشاءالله. جنرال صاحب محترم چې بالکل د جنرالۍ کوم هغه چې ته ځان سره لیکې چې بالکل دا لرې نه کړه د ځان نه، مطلب دا د مارشال هم ورسره ولیکه موږ دپاره شان یې هغه هم ورسره ولیکه چې بالکل دا د ځان نه لرې نه کړې. حالانکه زه ورزشکار یم، د یو ورزشکار په صفت باندې چې زه د ملي ټیم د فوټبال لوبغاړی پته شوی یم، بلکې د فوټباله. نو تاسو مطلب دا د ورزشکاران هم ځان سره لرئ، داسې نه چې بې ورزشکارانو بې سپورټمنان تاسو نه یئ انشاءالله. خو که خدای پاک وخت راوسته بیا به زه په فوټبال کې د تا شاګرد یم، پوه شه، سم داسې سم لوبغاړی به رانه جوړې، داسې به نه وي. ګوره صاحب مننه انشاءالله، ډېره مننه. الله مو عزتمن لره او د الله نه تل سرلوړي او خپلو چارو کې کامیاب لره. قربان مشم. سلام علیکم. لیوال صاحب محترم، ته دغه ورور سره هم کلام شه. روتان صاحب محترم، شما اگر سوالی داشتین بفرمایید، ما در خدمت هستیم. مایکتان باز بکنین، مایکتان بند است. مایکتان صدا را دارین؟ بله صدایتون. یک پرسش جالبی است که زمان ما در برنامه تان داخل شدم، امی برادری که آقای موبین جنرال تخلص میکنن، اینا اولین پرسش چی بود که شما فارسی صحبت نکنین و پشتو صحبت کنین. اون نظر ما به این خاطر بود بیادر که زیادتر امی شنندگاهی که ما که هستک ای با پشتو، امی برنامه ما ای بخشش با پشتو است کنه. به می خاطر دیگه من خودم به دری امرای شما صحبت میکنم، اگر که ما با قوم احمدزای تعلق دارم، لیکن مادر ما فارسی زبان است، ما خودم به فارسی خوب تکلم کردم میتالم. به خاطر از این نگفتیم که ما کدام مشکل دارم. البته می زبان مادری ما هم شاید به اگر زبان مادری چی میشه به طرف مادر ما خوب یک دری زبان هستم، هیچ کدام مشکل ما ندارم. سلامت باشه آقای موبین، اما یک چیز روال برنامه ای است که شما وقتی آگاهی‌دهی یا روشنگری میکنین، یک مخالفتان در برنامه میآید و عاجل سوالتانی است که فارسی صحبت نکنین، پشتو صحبت کنین. این امو زمانی که قبلا شما در 95% افغانستان حاکمیت داشتین، قانون تطبیق کرده بودین. بنان تصویر شما واضح است در نه همه مردم افغانستان. این یک تبلیغات شما اصلا اداره کابل در طول 18 سال با قوم پرستی و لسان پرستی کار کرده. همه ادارات افغانستان تا به پارلمان و تا به نظام هایی که همش به صحبت دریستک و همه سفارت های خارج از افغانستان همش دری صحبت میکنه و پشتو یک جرم پنداشته میشه. کسانی که زبان پشتو داره حتی قابل پاسپورت نیست که به اونا پاسپورت داده شوی. یک حقیقت تلخ است که در این نظام فاشیستی که فعلا است، حتی وزیر داخله شما فعلا 90% مقرریایی که کده از طرف مردم تاجیک شده، ما کدام مشکلی نداریم، همگی بیادر ماست، لیکن این یک حقیقت تلخ است. موضوع اگر سر موضوع صحبت کنین بهتر می باشه. ما سر موضوع هم میایم در رابطه با حزب شما. حزب مانه برابطه با بندیایی که در محبسای رژیم کابل تحت ظلم و وحشت قرار داره، سر از او صحبت کنیم. سری و میایم. اول صاحب ده سر ته خبری وکا. این ما تفرید نوری ما تفرید دور بحث کنم. فروتان صاحب همراه ما هم کلام هستیم، انشالله سوالاتون بپرسید، ما در خدمت هستم. سلامت. تفاوت بین شما و دیدگاه زمانی که ملا عمر در 95% افغانستان حاکمیت داشت اکنون در چی است؟ فروتان صاحب محترم، امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله فقط زمانی که بنیاد نظام امارات اسلامی را نهاد، به خاطر زدودن وحشت، بربریت و جنگ سالاری، پاٹک سالارای دیروز و نکتایی و سکولارای امروز بود. زمانی که روز شکست خورد و افغانستان با بردگاه وحشتگاه ظلم و بربریت این احزاب بدل شد،
ملا محمد عمر مجاهد مجبور به این شد به خاطر که داعیه نظام اسلامی را داشت. وقتی که رهبر شما ما وقت بتین من میام سر کلام شما. من وقتی شما صحبت میکنید صحبت نمیکنم، لطفا وقتی که صحبت میکنم شما مراعات بکنید. ببینید محترم، بنیاد نظام ما به خاطر زدودن فساد و ظلم و بربریت نهاده شده. یعنی ما نظام ما را به خاطر حق دفاع از مظلومیت اینمی ملت مظلوم نهادیم. ما نظام ما را به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر از پارچه پارچه شدن افغانستان دفاع کردن ادی که خاک ما حکومت ما پارچه پارچه نشه، بخشش به خاورمیانه و بخشش به ایران و بخشش به پاکستان تقسیم نشه. ما مجبور به این شدیم که دست به نظام جهاد و بنیاد همین نظام بزنیم. و ای که شما گفتیم فرق بین ایدئولوژی، نظام ما بر اساس ایدئولوژی اسلامی روان است. در ایدئولوژی ما، در نظر ما، در فکر ما امون فکر، امون نظر، امون راهی را پیش میبریم که امیر المؤمنین رحمه الله عزیز در کجای اسلام گفته که یک مسلمان وقتی کلمه میخونه خودت با کارت سرش بزن الله اکبر بگو؟ همچنان کار را که فروتن شب شما کردین در کجای کتاب آمده؟ یعنی کشتن طالب در کدام کتاب آمده؟ اجازه بده کسایی که تاسیسات عامل منفر از بین میبره، پل پلچک افغانستان نابود میسازه، مکاتب افغانستان با آتش میکشه، امی کار شما کردین در 90 سال 90. امی کار ائتلاف شمال، دوستم، مسعود، ربانی، همهشان کابل به ویرانه تبدیل کردن. 65,000 مردم کابل به خون خرابه کشاندن. همه افغانستان به یک ویرانه تبدیل کرده بودن. چرا مرگ از وا باز روان است؟ اجازه بده وقت قهرمان ملی که طالبان قهرمان ملی نه، بلکه نه قهرمان ملی ما نمیخوایم که تو اینجا کمپاین کنی. یک دزد تو قهرمان ملی خطاب کرده نمیتانی. اینجا نامش بگی. به هیچ کس ما اعزاز قائل نیستیم. احمد شاه مسعود، ربانی، گلبدین حکمتیار و همه تنظیمایی که کابل به ویرانه تبدیل کرد، چطور آل شما او را الگوی خود خطاب میکنین؟ دزدهای را که 65,000 کابلی را به شهادت رساندن، دزدهای بین المللی را که لنگ ناتو را در افغانستان کشاندن، قاتلای مردم افغانستان، چطور شما الگوی خود خطاب میکنین؟ اجازه بده آقای مبین، من یک سوال از شما کنم. ببینین برادری که فارسی صحبت میکنه در برنامه شما حتی صلاحیت جرأت صحبت کردن نداره، شما کلام از زبانش میگیرین، اجازه نمیتین که حرفایش بگه دمی جا شما هم گپای شما به طرف تعصب است. ما برای امرای تو دری صحبت میکنیم و اگر تو متعصب نیستی یک دو کلام با ما با پشتو صحبت کو. اگر تو خودت فاشیست یا متعصب نیستی امرای ما با پشتو صحبت کو. من نیم ساعت میش امرایت با دری صحبت میکنم، با تو با ما میگی که تو با پشتو با دری زبان متعصب هستی. اگر خودت متعصب نیستی با پشتو با ما صحبت کو. هر دوی زبان ملی افغانستان است. با پشتو صحبت کو، ما با دری صحبت میکنم، تو با پشتو صحبت کو تا که افغانیت ما و تو ثابت شوه. زبان ملی که دری و پشتوست. ما با دری صحبت میکنم، خودت با پشتو صحبت کن. شما پشتو صحبت کنین، شما متعصب هستین، متاسفانه شما با پشتو صحبت کنین. ببینین اما نمیگذارید اجازه بدین. اما تو متعصب هستی، بار ما برای تو میگم تو متعصب هستی. ما با دری صحبت میکنم، خودت با پشتو صحبت کن. حالا میگذاری که من پاسخ بدم که من چرا پشتو صحبت نمیتونم؟ نه، تو با پشتو صحبت کو تا که تعصب از مغز تو دور شوه. یعنی نمیشه صبر کن که من پاسخ بدم که من چرا پشتو صحبت نمیتونم. ما میفهمم تو یک متعصب هستی. به این خاطر کسانی که مسعود الگوی خود میگه و همش متعصب هستن. مسعود هر کس که الگوی خود خطاب میکنه، قهرمان خطاب میکنه، متعصب هستن. یک زبانی نیست که قابل اینمی که تو قهرمان ملی خطاب کردی سایکو، اینمی که تو قهرمان ملی خطاب کردی، وقتی بود که از اینمی آقای مسعود از زبانش برآمد کابل را میخوایم که تق تق کنی کسی نگویه که سوکه. این یک متعصب نیست؟
کابل هموطن هم زبان خودت خراب کرد که نه ای گپ نزن. مسعود خودش در سخنان خود گفته وقت کابل را میخوایم که خانه را تختخ کنی کسی نگوید که سوکه. این حرف های متعصب ملی را چی خطاب میکنی؟ بگذار هموطن، ما میخوایم پاسختان بتونم، اما شما قبول نمیکنید. تو چرا پشتو صحبت نمیکنی امرای ما چرا پشتو صحبت؟ جناب صاحب لږ وخت ورکړه، پرېږده تا سړی خپل استدلال وایي، بیا وایي چې دا خبرې موږ استودیو کې نه پرېږدي. برادر شما ببینین گپ تعصب و تفرقه میزنین. شما لطفا سوالاتتون را مطرح بکنین. زمانی که سوال میکنین ما انتظار شما میکشیم و زمانی که ما حاضر به پاسخ شما میشیم شما لطفا خونسرد باشیم. من همراه شما هم کلام میشم. سلامت. غیر سوال دیدگاه من میتونم در برنامهتان شریک بسازم و شما اگر پرسش دارین نه تو سوال میتونی در رابطه با بندیای پلچرخی 3 تا 5 سوال تو اجازه داری. لکچر اجازه نیست برای تو برای خود برنامه جور کو لکچر بته. لکچر نمیتونم. دیدگاه من نسبت به همه کسایی که در زندان پلچرخی است مشخص، اما یک کوچک اشاره در رابطه با همین لحظه که با ما خودتان پرخاش دارین. پیشتر که وقتی آمدم گفتم مخالفتان هستم، دیدگاه ما یا قابل تحمل برات است یا نه؟ گفته نه ما مخالف. اصلا ما استودیو برنامه را که ما 2 ماه میشه که لایف میگذاریم، اصول و ضوابط ما برتری ما با طرف جانب مقابل است، با مخالف. ما چقدر وقتی که با مخالف میتیم مردم شاید است به هیچ موافق نمیتیم. البته 1 یا 2 میمان به خاطر پاسخگویی اینجا در استودیو با خود میشانیم. دیگر همه اینمین نه عکس دکتر نجیبه که چسبانده خودش مخالف ماست. همه مخالف ما حق اولیت میتیم بیادر. البته تو برنامه های ما را تعقیب نکردی. سپاس، تشکر از این اصل نظرتان. بله بیادر. در مورد از اینکه زندان پلچرخی طالب پرست، طالبا هم سیخ میزنن، لبایشون میدوزن. حکومت نظام فاشستی متعصب جیره‌خور امریکا یعنی نمیگذاره قانون تطبیق شه. اگر واقعا قانون در بالای از اونا تطبیق شود امروز نباید اونا زنده باشن. اگر یک حاکم قانونمند در افغانستان می بود، طالبایی که در زندان پلچرخی است سزاوار زنده بودن نداشتن. امروز باید در پلوگنهای پلچرخی زنده دفن می شدن. تا کسایی که توته پارچه در پارک، سرک، جاده در کابل شدن خونی از اونا به پاسخ نمیماند. خب مسئله اگر سوال دارین خب، ندارین ما دیدگاه مزید دریچه نسبت به گروه شما میخوایم که ما می جواب از را با پشتو برای تو میتیم. یا وقتو چې د شمال لندغر د امریکا زیره خواره و جاسوسانو به دا خبره کوله د مونږ په کلیو په کورو کې کوک طالب ما برای آنها خطاب میکنم. دیدین مشت آهنی طالب را که در دهن امریکا و ناتو کوبیدن و 32 دندانشان ریختن. امریکایی که هغه امریکا چې د غرور ښکرې له اسمان سره لګېدل، که چیرته په افغانستان کې قانون پلی کېدلی، نن بغل امرالله صالح لومړی مرستیال نه و. که قانون پلی کېدلی متعصب مسعود به نن ملي شهید نه و. که قانون پلی کېدلی هغه څوک چې د خلکو په سرو کې میخونه وهل نن به د صلح د ریاست مشر نه و. که قانون پلی کېدلی د کابل د 15 زره معصومو کابلیانو پوښتنه به سوې وای. که چیرته قانون پلی کېدلی نن به اشرف غنی دوستم و امثال هم لندغر، هغه څوک چې طالبانو تر مسکو پورې وزغلول، هغه ولګو د تاسو چې پلیماټه کې په ځان پسې والوزوه، هغه خلک چې د طالب په مقابل کې په 1995 کې د پنشیر په یو ولسوالۍ کې محاصره سوي وو، هغه څوک چې وروستۍ سلګۍ خپل د ژوند وهلی د امریکا په اوږو کابل ته راغله، هغه څوک ګوره د مونږ د تاسو لپاره د شمال د لندغرو لپاره صرف د طالبانو د تحریک د مشر د ملا د لا یو عکس کاپي ده. که قانون وای نن به لندغرو په مونږ باندې حکومت نه کوه. دا د امریکا زیره خواره، د امریکا جاسوسان چې په 3% خاوره د افغانستان کې محاصره و، د پلیمټک پل
سالنګ او همداسې نورې عام الممتع شتمنۍ تاسو لوټ کړلې. تاسو کابل په کنډواله بدل کړ. تاسو د افغانستان 6,000 چاینا ټانګونه خرڅ کړه. تاسو د افغانستان 600 باله تیارې خرڅ کړلې. هغه څوک چې مسکو ته تښتېدلي وو، تښتېدونکي او شکست خوړونکي د امریکا په ټانګونو سپاره راغله. خو دغه د ماتې دا اوس هم د تاسو هغه ظلمونه چې تاسو د پولیګون خبرې وکړلې. ان خوابس و خیال است چې طالبان به څوک د پولیګون دیگر استراتژی پولیگون تکرار نشدنی است. گوشهایتان خلاص کنین. امارت اسلامی این بیرق ان قریب سر شما حاکم است. این بیرق ان قریب سر همه افغانا انشالله حاکم شدنی است و کسانی که امارت اسلامی را نمیخواه دروازه های کلاه بتشکن بر روی شما باز است. دروازه های کلاه بتشکن بر رویتان خلاص است. ظلمایی را که شما کردن است فراموش شدنی نیست. ارمان پولیگونه به گور ببرن. دغه اسیران دی مونږه دا بې څوکه نه دي. دا واورئ، دا بې څوکه نه دي چې څوک یې پولیګون ته بوځي. د پولیګون خبرې نورې لاړلې. مونږ خپل د یو بندي پوښتنه کوو، د یو بندي. قسم مې دی په خدای چې د سر ویښته تارې ضایع سي. د کابل ادارې د پولیګون خبرو کوونکو ډېره به درته درنه تمامه سي. اوس فکر تاسو کوئ چې متعصب څوک و؟ مهرباني. بالکل جنرال صاحب د دوی ایډیالوژي، د دوی فکر، د دوی نظر ولیده. دوی بیا موږ ته وایي چې تاسې موږ سره ورباند وکړئ، تاسې د کابل ادارې سره ورباند وکړئ. یعنې دوی د موږ ایډیا، د موږ فکر، د موږ نظر په میډیا کې نشي تحمیل کولی. دوی د موږ نظر په میډیا کې نشي برداشت کولی. دوی موږ نه غواړي چې حتی په میډیا کې د فیسبوک له لارې د خپل هېوادوالو سره د خپل غږ، د خپل تګلاره، خپل نظر شریک کړو. دوی دومره متعصبه، دومره فاشست دي. زه به یو څو خبرې لنډې په دری که دوی ته وکم. ای آنهایی که شما داد از انسانیت میزنین، ای آنهایی که شما داد از افغانیت میزنین و ای آنهایی که شما مسعود را قهرمان خطاب میکنین. مسعودی که بنیاد نشنالیزم، بنیاد فتنه و فساد را در افغانستان نهادی نکرد. مسعودی که قربانی های 13 ساله و 14 ساله جهاد در مقابل روس را به باد یغما برد. مسعودی که آرمان های مسلمان های خاورمیانه، مسلمان های تاجیکستان و ازبکستان را به خاک خود کشید. شما اون را قهرمان خطاب میکنین و شما نسل مسعود نسلی از خود به جا گذاشته، جز لندغریزم، جز دزدی، وحشت، بربریت، زنا و لواطت، دیگر هیچ چیز که بلد نیستن. این نسل جوانی که در کابل زندگی میکنن و زیست شما زندگی میبینین، همین دزدی و چپاولگری و وحشت را کی میکنه؟ شما بیشتر ببینید همین هایی که مسعود را قهرمان خطاب میکنن و پکول مسعود بر سر و دستمال مسعود در گردن دارن، همین ها زندگی را بر سر کابل نشینان زیا کردن. هغه شهاب لیوال صاحب زه په دری خبرې کوم، یم پښتون، زه متعصب یم. دای په پښتو خبرې نسی کولای، دای متعصب نه ده. سبحان الله. دلته به ډیر افغانان دی افسوس خبره دا ده چې د موږ په سفارتو کې وسمې په پښتو ژبه بندیز پورې ده، په ویلو اورېدلو تعویض پورې ده. وای قواره ګم کو ما په برو وهي او که څه شی دغسې څه شعر هغه ورپسې جوړ کړی. ډېر د تعصب جای ده. متعصبین خو تاسو یاستئ. دا اوس په دغه انتخاباتو کې څه وسول؟ غله لنډغر دا ټول آزاد ارتې تڼۍ ګرځي. د کابل په کنډواله باندې همدغه تاسو بدل نه که د پل مټک پل تر تاجکستانه پورې تاسو ځانو پسې وانړوه. موضوع ته راځو. مامور خلګۍ ده که څه شی مهرباني وکړه. السلام علیکم. مبینه تا ته د ګروپ ټولو
لیدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. مبینه وروره تاسو هم موضوع انتخاب کړې ده د یو ورور چې خبرې وکړې په وایي چې مسعود قهرمان ده که نه. بیا راځم زه خپل سوال ته. مسعود ګلبدینو صاحب د څه جهادي رهبران چې وو پخوا دوی جهاد وکړ، داسې نه هم جهاد وو پخوا، خو وروسته دوی د خپل جهاد څخه ناوړه استفاده وکړه چې کابل یې در په در کړ. وروره دغه د بندیانو موضوع هغه ټول جوابونه مونږ ورکړه. د بندیانو موضوع مهمه ده، حساسه ده، بندیانو سره ظلم روان ده. راځئ چې دا بندیان خوشي کړو. که هغه لنډغر هر تڼۍ ګرځي دغه طالبان چې زندانونه یې تېر کړي دا دې هم خوشي کړي. یو حسنیت دپاره افغانستان ولې نه ورونه یو ټول یو مسلمانان ورونه یو، که طالب وي که پولیس وي که هر څوک وي، مونږ او تاسو د خاورې دي، ټول یو مسلمانان یو. خو که فکر مونږ او تاسو وکړو نو ښه خبره دا ده چې مونږ او تاسو په خپل منځ کې اتفاق هم وکړو، سوله هم وکړو. د دې د جنګ نه د دې د دسیسو نه هېڅ هم خدای که جوړ شي او روژه هم راغله نو باید چې خلاص شي بندیان. خو که په یو فکر وکړئ تاسو خپله ډېره ظلمونه وکړل، حتی چې د پخوا نه هم والا تاسو زیات وکړه ظلمونه، خو بیا هم د روژې میاشت ده راغله، پوه شې شي که هغه که طالب وي که عسکر وي خو دا د خلاص شي. خو مونږ البته ظلم یې که لږ روښانه کې که د امریکانو سره جګړې ته ته ظلم وایې د ناټو یرغلګرو قواو سره جهاد ته دوی خو په همدې تور زندان ته تللي دي، په همدې تور زندان ته تللي. جهاد شته وروره، خو د خپل د مسلمان د ورور سره جهاد کول، د امریکې سره اوربند کول، جهاد خلاصول، نو دې ته بیا مونږ جهاد بیخي مامور وروره مشکله دې چې له امریکانو سره اوربند وسي څومره امریکان دې وژلي دي په دې جهاد کې دې برخه اخیستې ده په دې 18 کلنۍ جهاد کې؟ ښه چې نه دې د اخیستې بیا لطفا ګیله مه کوه، مننه. ما ویلې زه تا خو به یو 20 امریکان وژلي ما غوندې هېڅ هم نه یم. تا نه خو زه ښه یم 6 امریکان مې مړه کړي په ګوره، تا نه خو زه ډېر ښه یم. ما 6 امریکان مړه کړه، کلمې ملمې مې تې وویستې، مالګه مې پرې واچوه، بام کې مې تر اوسه پورې ایښي وچ کړي مې دي. لوګار کې اوس تا ته اوس ځای نه سم ښودلی، اوس به راسه امریکان به رانه ویسي، هغه مې ډېر پټ. مننه. انګار صاحب سلامونه درته وړاندې کومه. د صاحب خیبر صاحب ته به وخت ورکړو بیا به د تا نوبات راشي. صحیح ده؟ خو خیبر صاحب ډېرې اوږدې خبرې که ما یو څو لنډې پوښتنې کولې. خیر د خیبر صاحب نه به لنډې پوښتنې وکړي، هغه به خپله مقدمه ووایي، بیا ته ترې حق اولاد د هغه د لنډ به وغږي. خیبر صاحب سلام علیکم، خپرونې ته په خیر راغلی. مایک د خلاص که خیبر صاحب محترم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبین صاحب تاسو لیوال صاحب دلې په سټوډیو کې ټول وروڼو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله وي. د کومه موضوع چې مو ستاسو انتخاب کړې ده یقینا هم په ټولو شیانو کې په اوس وخت کې فی الحال دغه ډېره حساسه موضوع ده او دا په بالخصوص یوازې نه چې په مجاهدینو باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو مسلمانانو باندې هغه وروڼه فی الحال ډېر زیات حق لري چې هغوی په زندان کې د تعذیبونو او د هغه غیر بشري غیر انساني سلوک سره مخامخ دي چې د هغوی خساره یا د هغوی بدیل به په راتلونکي کې نه تنها دا چې یوازې د ګوډاګۍ اداره بلکې ټول افغانان به پرې نه کړي، په یو قسم باندې د هغوی بدله خو به ویني. خو دلته یو بحران سره دا خلک مخ کېدونکي دي، لسګونه زره دي، د 10,000 کسان زیات دي، 14,000 18,000 کسه بندیان په یو زندان کې د پلچرخي په داسې یو وحشت کې د هغوی اوسنۍ په داسې یو وحشت کې قرار لري چې د دنیا په دې 100,000 کاله تاریخ کې چې د محبس یا د بند په نوم باندې بنسټ د دې ځای ایښول سوی دی. داسې یو فاجعه موږ نه لرو په داسې یو حالت کې چې مدافعین یا د هغوی دعواداران دي د بشري حقوقو دعوه لري،
هغوی دې د انساني کرامت د ژمنتیا دعوه لري، خو بیا دې هم د هغوی د سترګو په وړاندې باندې لسګونه زره انسانان د بشري ناورین سره مخامخ وي، خلک دې کار نه باندې لري. دا یقیني خبره ده چې دا د یو فشار د یو قسم زور په خاطر باندې دغه حربه استعمالوي، او په دې باندې خلک پوهېږي چې دغه فشارونه نه په جهاد باندې اثر کوي، نه په مجاهدینو باندې، نه د خلکو په مورال باندې، او نه به دوی د هغه محاسبې څخه خلاص کړي کومه چې د دوی په مخ کې ده. نو په زما دا مقدماتي خبرې وې، موږ صاحب نور وروڼو ته وخت ورکړه که کوم څوک کومې پوښتنې لري. بعضې خلک د کوشش کوي چې موضوع بدله کړي. فهیم شینواری صاحب ښه راغلاست درته وایو. سلام علیکم، مهرباني وکړه که څه پوښتنې لرې شهاب لیوال صاحب او خیبر صاحب شته. سلامونه نیکې هیلې مبینو تاسو ته، لیوال صاحب ته او خیبر صاحب ته، او همداسې بدر ځلاند او رامین ورته اورېدونکو ته. مبین صاحب خبره داسې ده چې تاسو خو سیده مخالف یاستئ حکومت سره، او لکه مثال دغه یاستئ. زه خپل ځاني د یو ولسي وګړي په حیث باندې بېطرفه یم. هغه په دې معنا باندې چې د حکومت هغه کړنې چې د ولس پکې خیر هغه مار وخت ستایلي دي او مننه ورنه کړې، او کوم دغسې کارونه چې دا اوس د کوم بندیان مثال هغه ویډیوګانې موږ وکتې چې ډېر په بد حالت کې دي، دا په رښتینې توګه زه د یو مسلمان او د افغان په حیث باندې غندم. په خاطر د دې دا کسان به زما د خبرې اوري، په خاطر د دې چې د افغانستان حکومت ځان ته حکومت وي، یعنې نظام ځان ته یي که نه، نو په نظام کې دننه دغسې یعنې غیر اسلامي، غیر انساني او غیر قانوني یو انسان سره چې یو کړنه ترسره کوي، دا موږ غندو. دا نه په اسلام کې شته، نه په افغانیت کې شته، او نه په قانون کې شته دی. نو د افغانستان په حکومت باندې غږ کوو چې یا دا کسان چې کوم دوی مثال یې چې دا لکه موږ خوشي کوو او اول بایومتریک ورته کوو، دا ورته کوو، هغه ورته کوو، ذمواري اخلو، هغه باید زر وکړه. که بیا دا نه که بیا په زندان کې دننه د دې خلکو د صحت، د خوراک، د جامو، د لباس ساتنه ورباندې فرض ده، باید ساتنه وکړه. باید د دوی د هر نوع شي که صحت دی، که خوراک دی، که جامه ده، دا ورته باید رسیدګي وکړه او د دوی دغه وکړه، د پاملرنه ورته باید وکړه. تاسو نو مو هیله او غوښتنه دا ده مبین صاحب، همداسې دغه نور چې څومره مثال طالبانو ته مشران دي، ځوانان دي، راځئ تاسو هم چې د خیر دغه افغانستان په خاطر، د دغې بندیانو په خاطر، د راتلونکي په خاطر باندې خپله لهجه لږه نرمه کړئ. راځئ تاسو ګوره مثال 80 کسان ورته خوشي کړه، په خدای باندې باور وکړئ. موږ دومره خوشحاله وو، ما خپله پوسټونه وکړه، هغه عکسونه، هغه انځورونه ما ګوره شیر کړه، لیکل مې ورباندې وکړو. دا نن په خوست کې د مرکزي محبس نه چې هغه شینواری صاحب د کابل اداره وایي هغه عام خلک دي. ګورئ مبین صاحب داسې دی ورخه، داسې تاسو هم نه منله، تاسو هم دا ویله چې دا مثال موږ نه منو، دا چې دی هغه د قطر د مایدې خلاف کار شوی دی. ګوره هغه ستاسو خپل کار دی. زه د یو وګړي په حیث باندې که تاسو یې کوئ مننه درنه کومه، ستاینه مو کومه، که حکومت یې کوم هر وخت یې کړې ده وکړو یا نن وګوره په خوست ولایت کې چې دی 11 کسان یې خوشي کړي دي، یعنې مثال موږ ورنه مننه کوو، ستاینه کوو. دا صلح ته او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابروي. زه یو خبره بله کوم، هغه دا ده دغه مخکې کوم کس چې راغلی چې دا خبرې کول، دا د حد نه زیات تعصبګر دی. دا افغانستان ته خراسان ورته وي، افغانستان ورته نه وي، افغانستان ته خراسان دی. دی راځي بیا راځي تا ته یي چې ته تعصب کړي، نو کاملا ستا د خراسان والا زه په د ما یو اصول دی فهیم شینواری صاحب څوک چې افغانستان